البورس علمي او کلتوري اداره د مطالعې د فرهنګ د ودې او د اسلامي ارزښتونو د لا ښه پوهاوي په موخه په بلخ ولایت کې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو په همکارۍ پروګرامونه په لاره اچولي. همدارنګه د نهرشاهي ولسوالۍ د پوهنې امیر د اسلامي فرهنګ د خپراوي په برخه کې د رقابتي پروګرامونو جوړېدل د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو د لاسته راوړنو د ښه درک او د هغوی د پیژندلو لپاره مهم او حیاتي وبلل. خوشبختانه چند هفته قبل امتحان گرفته شد، امتحان رقابت آزاد، و امروز اعلان نتایجشان بودن که حدوداً بالاتر 600 نفر اشتراک کرده بودن. حدوداً 10 نفری که نمرات بالا گرفته بودن به آنها جوایز توزیع شدن. د دغه رقابتي پروګرام یو شمېر ګډونوال د دغو سیالیو په تنظیمولو کې د البورس علمي او کلتوري ادارې د هلو ځلو ستاینه وکړه او د دا ډول سیالیو پر دوام یې ټینګار وکړ. راه اندازی همچون امتحان که من جمله کتاب الحق المبین بود، یکی از جمله یمی است که سطح علمی اساتید، سطح علمی جوانا، سطح علمی بزرگان را بلند میبره و در نتیجه انسانها را براهای سعادت و موفقیت میرسانه. در مقابل ما از چیزهایی را آموختیم که سبب شد ما از امو شبهاتی که در حق امارت اسلامی وجود داشت ما از او متيقن شدیم که شبهات وجود نداره. همین برنامه ها سبب میشه که یک تعداد تشویق شوند و یک تعداد هم عادت مطالعه پیدا بکنه تا اینکه با مطالعه علم خود، دانش خود بلند ببریم. باید وویل شي چې خوارج د اسلامي او انساني کرامت دښمنان دي او تل هڅه کوي چې مسلمانانو ته زیان ورسوي. نو پکار ده چې دا ډول پروګرامونه د خوارجو د ناروا او غیر اسلامي کړنې لا ښه درک شي.